الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق الله العظيم. د دریا تلویزیون درنو لیدونکو او ګرانو همکارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متعال رب دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې نغښتي وي. خدای تعالی مو روژې، صدقات او عبادتونه، تراویح، نوافل قبول کړه. په نننۍ خپرونه کې مو د بحث موضوع ده، د خبرو موضوع مو ده چې غیبت کول. دا ډیره مهمه موضوع ده، ځکه چې بدبختانه چې موږ په اوسنۍ ټولنه کې دغه ګناه باندې ډیر اخته یو او هیڅ دې ته توجه نه کوو چې دا ګناه ده. دا په نننۍ ټولنه کې داسې ګرځېدلی ده لکه په ډوډۍ کې چې مالګه وي. خلک مجلس کوي او غیبت پکې نه وي، خوند نه ورکوي. د مجلس محور د مجلس خوندورتوب هغه په غیبت کې ګوري او دا خوند ورکوي. حتی داسې هم کېږي چې یو څوک له چا سره وران وي نو نور خلک راځي او د سره د مجلس عمده اجنډا او ټکي دا وي چې هغه مخالف کس بدي ورته بیان کړي. دا ډېر بد مرض دی او دا ډېره غټه ګناه ده. راځئ وپېژنو چې غیبت څه شی دی او کوم ضررونه د غیبت له وجې رامنځته شوي دي، کومې ستونزې او کوم مشکلات، هغه چې څه نقصانات د غیبت له وجې رامنځته کېږي. عمده مشکلات او عمده ستونزې د شخړو د جنجالونو هغه د غیبت له وجې راغږېږي او دغه د منځ کې چې خلک د یو بل غیبت کوي، د یو بل بدي بیانوي، دا خطرناک خلک دي. ځکه چې یو خو انسان خپله د یو چا غیبت وکړي او بل یو بل انسان غیبت ته واداره کړي، مجبور یې کړي، هغه ته تشویق ورکړي. هغه غیبت نه کوي خو د هغه د یو مخالف کس غیبت ته کوي، هغه هم لګیا شي غیبت یې وکړي. غیبت څه شی دی؟ غیبت هغه څه شی دی، اصلا غیبت هغه ته وشوي پناه ته د سترګو نه پټ. نو غیبت د یو چا پسې خبرې کول چې هغه کې یا ګناه وي او که نه وي، که وي هم خو هغه یې بد وګڼي، د هغه په غیاب کې د هغه په هکله خبرې کول، دې ته غیبت وایي. یو سړی دی ګناهګار دی خو هغه نشته دی او د هغه بدي دلته بیانوي، د هغه ګناه دلته بیانوي، همدې ته غیبت وایي. هغه چې ګناه پکې نه وي او ته یې بیانوي، دې ته بیا بهتان ویل کېږي. نورونو دغه غیبت دا هم دې ته ویل کېږي چې یو انسان کې که ګناه وي او هغه ګناه د ده په غیاب کې بیانوي، دا یې نشته دی او ته یو بل چاته بیانوي، دا یې نشته دی ته د نیمګړتیاوې او بدۍ بیانوي، همدې ته غیبت ویل کېږي. نو هره خبره چې په غایب کس پسې ته کوي او هغه یې ښه نه ګڼي، همدا غیبت کې راځي. د ابي هريره رضی الله عنه روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اتدرون ما الغیبة قالوا الله ورسوله اعلم. له رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو پیژنئ چې غیبت چې شی دی، تاسو پوهیږئ. نو صحابه ویلي چې الله او د الله رسول پوهیږي، موږ نه پوهیږو چې غیبت څه شی دی. نو پیغمبر علیه السلام ویلي چې د نورو غایبو خلکو یادول په هغه الفاظو چې هغه یې بد ګڼي، دې ته وایي غیبت. دا غیبت هم دغه دی چې غایب خلک یې بد وګڼي او هغه نه وي او ته هغه خبرې ورپورې کوي، ولو که دا خبره هم دومره وي چې هغه فلانکی کس
ډیر ټیټ دی. دا په صحابیاتو کې یو چا چې فلانکی دومره پیغمبر علیه السلام ورته غوسه شو، یعنی دا هم غیبت دی. مطلق هغه خبره چې هغه الفاظ چې مقابل کس چې غایب دی هغه بد وګڼي، په هغه ښه ونه لګېږي، همدې ته غیبت ویل کېږي. د یو چا نقصانات بیانول، د یو چا بدي بیانول، د یو چا نیمګړتیاوې بیانول، د یو چا ګناهونه بیانول، نو دا د هغه کس په غیاب کې دا څه شی دي؟ دې ته غیبت ویل کېږي. غیبت باعث او اسباب د غیبت څه کېږي؟ څنګه سړی غیبت کوي؟ امام غزالی رحمه الله دغه د غیبت اسباب بیان کړي دي. کله انسان ته غوسه ورشي، یو چا سره جنجال وکړي، چا سره خفه شي، د غوسې حالت داسې دی چې په د غوسې په حالت کې عقل مغلوب شي. کله چې عقل مغلوب شي هر څه هیر شي، ټولې لارښوونې هیر شي. نو د دې له وجې دغلته انسان د خپلې غوسې د سړولو لپاره د مقابل لوري غیبت شروع کړي، دغه ټولې بدیانې راواخلي، ولو که پکې نه وي هم هغه هم راواخلي، او چې پکې وي هغه نیمګړتیاوې ګناهونه هغه ټولې بیان کړي. نو یو باعث د غیبت سبب د غیبت دا دی چې انسان غوسه شي یو چاته. بل باعث د غیبت دا دی چې انسان خپل ځان جګ ګڼي او نور ټیټ ګڼي. څوک د خپل ځان سیال ونه ګڼي نو هغه کوشش کوي چې د نورو خلکو غیبت او کمی او بدي بیان کړي تر څو هغوی کم راشي او دا ځان جګ وګڼي. الله جل جلاله په دوی باندې لعنت ویلی دی چې هغه کسان ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. او وزنوهم یخسرون معنا دا هم کېدلی شي، علما وایي چې خپل په تول کې بې انصافي کوي. په تول کې بې انصافي دا ده چې خپل ځان جګ تلي او نور خلک ټیټ تلي، دوی باندې الله لعنت ویلی دی. نو د غیبت یو سبب باعث دا هم دی چې چاته ځان ډیر مهم معلومیږي، ځان جګ ګڼي په نورو باندې. نو هغه سره چې کښېني معمولا خبرې دا کوي چې نور خلک سپک وګڼي. کله چې انسان کې غرور پیدا شي هغه همیشه د نورو سپکاوی کوي. نو دا هم د غیبت د کولو یو باعث دی، یو سبب دا دی. بل کینه او بغض کول، چې نور خلک د یو چا صفت کوي تا ته کینه او بغض راشي. ستا یو حریف دی، ستا یو داسې یو څوک دی چې هغه ستا نه خوښېږي، خو د هغه یو چا صفت او ستاینه وکړله، دا تا باندې بده ولګېدله، ته یې مقابل کې راپاڅېږي او د هغه بدي بیان کړي چې نه داسې خو نه ده، دا نقصانات لري، دا کار کوي، دا کار کوي، دا کار کوي. د بل چا توصیف تا باندې ښه ونه لګېږي، د هغې له وجې ته څه شی وکړې؟ د بل مسلمان ورور غیبت شروع کړي. نو او بل باعث دا ده چې کله کله موږ په مجالسو کې ټوکې کوو یا مسخره کوو، نور خلک تحقیروو، سپکوي، او د هغې له وجې چې دا کس سپک شي د هغوی بدیانې بیان کړو. دا یو سبب هم د څه شي دی؟ د غیبت کولو. بل داسې وي چې په یو ځای کې یو بد عمل ډیرو خلکو ته منسوب کیږي، نو د هغې له وجې چې د هغه ډیرو خلکو له جملې نه ځان ته بری کړي، ته نو دا عمل په بل چا ورواړئ، د بل چا غیبت وکړي. یو مشترک ځای کې یو څوک وي، ډیر خلک وي، هغلته یو بد عمل ترسره شي، یو نیمګړتیاوې ترسره شي، ولو که معمولي نیمګړتیا هم وي، ولو که په دفتري کارونو کې وي. نو د دې لپاره چې موږ خپل ځان بری کړو، خپل ځان پاک وښیو، نو د بل چا دا نیمګړتیا بل چا ته منسوب کړو، نو د یو باعث د غیبت دا هم کېدلی شي. نو الله جل جلاله فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه.
الله جل جلاله په دې آیات کې لسر نه له ډېرو شیانو نه منع فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. دا مهمه خبره ده. یا مؤمنانو تاسو له څه شي نه ځانونه وساتئ، له ظن او ګمان نه. زما ذهن کې ګمان ګرځي چې فلانی به داسې وي، دا کار به فلاني کړی وي، دا کار مه کوئ. دا ګمانونه دا وسوسې وي، اکثره د شیطان وسوسې وي. ځکه مؤمن به په مؤمن باندې نیک ګمان کوي، نو له بدو ګمانونو نه به ځان ساتئ. ځکه دا ګمان شواهد نه وي، دا ګمان تا ته وسوسه وي. نو الله وایي چې تاسو د ګمان نه ځان وساتئ. ځکه ان بعد ظن اسم، په دې کې ځینې ګمانونه څه شی وي؟ هغه ګناه وي. یو کس دی هغه په هېڅ څه کې هم دخیل نه دی، بس ستا ګمان ورباندې راغی چې دا به غل وي، دا به دا وي، دغه کار به ده کړی وي، دا به ده کړی وي. حتی دا دی چې هغه ته د ضرر رسولو تصمیم ونیسي، نو حالن کې بیا هغه کار هغه نه وي کړی، هغه پکې پاک وي، هغه پکې مجرم نه وي. نو د دې لپاره شریعت تبین ذکر کړی دی چې د هر عمل نسبت چاته کوي، دې کې له تبین نه کار واخله. په ټولو شیانو کې، په ټولو جرمونو کې شریعت اسناد او شواهد غواړي. یعنی شواهد او اسناد به 100% کې وي. که چېرته د یو چا د عمل د یو جرم نسبت کوي او په هغې کې 99% شواهد او اسناد موجود وي او 1% کې د شک خبره وي، بیا هم هغه مجرم نشي بللی. نو څنګه موږ په یو مؤمن باندې داسې ګمان وکړو د خپل زړه د خپل فکر چې زموږ په فکر کې راګرځېدلی وي، یا ځینې مشکوک علامات هلته موجود وي، او د یو چا په د مؤمن په هکله د بد ګمان دغه د ګمان خبره یقین ته ورسو، سره د دې چې هېڅ شواهد او اسناد ونه لرو، نو د دې نه ځان وساتئ. وي ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. تجسس مه کوئ. تجسس څه ته وایي؟ یو خو معمولا تجسس په دې معنا دی چې جاسوسي مه کوئ. د یو مسلمان ورور جاسوسي مه کوئ بل چاته، که هغه کافر وي که مسلمان وي. یو مسلمان ورور دی له بل چا سره شخړه ده، جنجال دی، او ته راپسېږي د مسلمان ادراس، د مسلمان نیمګړتیاوې، د دې مسلمان هغه کمزورتیاوې چې له دغې ځای نه استفاده وکړه، دا بل چاته ښایي، ولو که دا بل مسلمان ته ښایي او ولو که دا کافر ته ښایي. یو د تجسس معنا ده. بله د تجسس معنا دا ده چې موږ ورته پښتو کې غوږبوڅی وایو. داسې مسلمان چېرته وي او ته ورپسې پیاره کوې، غوږ یې نیسي خبرو ته، چې دا څه وایي او د هغه له حالاتو نه ځان خبروي. دغه تجسس دی. دا شریعت کې منع دي. حتی شریعت کې دا منع دي چې د تلاشۍ پر مهال د چا د جیب سامان نشي کتلی تر څو چې اجازه ورنه وانخلي. د چا کور ته د تلاشۍ پر مهال، د چاپې پر مهال په خپل سر نشي وتلی. دا نشي کولی چې ته د هغوی خبرې واورې، هغوی ته غوږبوڅې وکړي. دا نشي کولی چې د چا د ټلیفون مکالمې تعقیب کړي. دا شریعت منع کړي دي. همدې لپاره یې منع کړي دي چې د انسان ګناه، د مسلمان ګناه پټه شي. مسلمان ته اجازه نه ده ورکړې چې ته دې پسې تجسس وکړه، دې پسې پلټنه وکړه. یو ما مخکې مې ویلي، یو ټولنیز جرمونه دي چې ټولنه ورنه متضرره کېږي. د هغې د مخنیوي دپاره به ته خپلې حل لارې. یو فردي ګناوې دي، هغه انسان په هغې باندې مکلف دی چې په هغې پرده واچي، تجسس ونه کړي. او یا تجسس په دې معنی چې د دغې مسلمان ورور نیمګړتیاوې او هغه د بل چا د استفادې وړ دپاره ته ونه ښیې ورته، د زیاده ادراس، د هغه نیمګړتیاوې او د کوم نیمګړتیاو نه چې کمزورۍ نه چې بل مخالف استفاده کوي، دا ونه کړو. ولا یغتب بعضکم بعضا. او غیبت د تاسو بعضې د بعضو خلکو غیبت مه کوئ. یو څوک چې راپانه سي د بل چا د غیبت وکړي. غیبت خو مو پېژنو چې څه شی ته وایي. نو غیبت الله جل جلاله په قرآن کې په شرعي نص سره، د قرآن په آیات سره منع فرمایله ده. نو الله جل جلاله د غیبت کول نه موږ منع کړي چې ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه.
آیا ته خوښ ګڼې چې وخوري د خپل مړ ورور غوښې؟ آیا دا ښه ګڼې؟ یعنې دا غیبت کول داسې دي لکه څوک چې د خپل مړ ورور، یو مسلمان ورور یې مړ دی او د هغه غوښې خوري، الله وایي دا ښه ګڼې؟ که چېرته دا ښه ګڼې نو بیا صحیح ده غیبت کوه، او که چېرته دا ښه نه ګڼې نو ولې غیبت کوې؟ دا غیبت همدغسې ده لکه د خپل مړ ورور غوښې چې خوري. نو څه ویل الله فکرهتموه، نو حتما به یې بد وګڼې، حتما به یې بد ګڼې. واتقوا الله، د الله نه وویرېږئ، د الله نه وویرېږئ، دغه پورته کارونه مه کوئ، د الله نه وډار شئ، دا ډېره عظیمه ګناه ده، د الله د عذاب نه وویرېږئ. ان الله تواب رحیم، الله جل جلاله توبه قبلونکی او مهربانه ذات دی. نو له دې نه توبه وباسئ، دا کار مه کوئ، ځکه دا عظیمه او کبیره گناه ده. غیبت به معنای سخن گفتن پشت سردگران است، به گناهی که باعث ناراحتی آن شود. بر اساس روایات غیبت نتایج زیرا را در پی دارد. بدتر از زنا است، غیبت بدتر از زنا است. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدتر از زنا است. ای گناه غیبت گناه کبیره است، این گناه بدتر از زنا است، این گناه کلان از زنا است. بالاتر از ربا است، غیبت بالاتر از ربا است. عدم پذیرفته شدن نماز و روزه غیبت کننده تا 40 روز. کسی که غیبت میکنه 40 روز نماز و روزه عدم پذیرفته شدن، این سبب ای است. چهارم معنی ورود به بهشت است، غیبت خورش سگان است. غیبت باعث ورود به دوزخ می شود. ای حقوق العبد است، ای حقوق الله نیست. غیبت حقوق العبد است، ای حقوق الله نیست. غیبت باعث از بین بردن حسنات است. کسی که غیبت میکنه از عملنامه ای حسنات می رود. غیبت باعث مرتبه از کفر است. پیغمبر علیه السلام فرمایی کنه غیبت لزنا نه هم زیاته گناه ده، او دا غیبت د بندگانو حق دی، تر څو چې بنده تا ته ونه بخي الله هم درته نه بخي، دا د بنده حق دی. الله خپل حقوق خلکو ته په توبه او استغفار او په نیکو عملونو سره بخي، خو د بنده حق الله نه بخي. نو دغه د بنده څومره د بندگانو او غیبتونه چې مونږ کړي دي، تر څو چې د بندگانو نه معافي ونه غواړو الله یې مونږ ته نه معاف کوي. نو مونږ او تاسې باید له غیبت نه ځان وساتو. په دې باندې هیڅ فایده نه مرتب کیږي چې مونږ غیبت وکړو، سره د شخړې جنجالونه دا پیدا کیږي، یو بل ته شیطانتونه پکې وړل کیږي. نو مونږ باید د هیڅ چا غیبت ونه کړو، که چا څوک مخالف وي هم باید ونه کړو، ځکه په دې هیڅ فایده نه رسیږي، هیڅ فایده نه مرتب کیږي بغیر له دې نه چې مونږ په یو ستره ګناه کې اخته او مبتلا یو. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. تر بلې خپرونې پورې زه احسان الله سباوون درڅخه اجازه اخلم. د خدای په امان. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.